أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به د مایکروسافت اکسل کې به د الاینمنت پاک ووایو. نو راځئ چې دا شروع کړو. په الاینمنت کې د دغه تاسو موږ دغه متن چې موږ لیکلی دی د دغه پوزیشن په کوم ځای کې وي. نو موږ اوس دغه معلوموي چې دغه متن پوزیشن په دغه سل په کوم ځای کې وي. نو را به سو د الاینمنت بخش ته. اول لیفت غواړئ د تا د متن پوزیشن په چپې خوا کې وي، نو لیفت ووهئ. غواړئ سنټر په مابینځ کې وي، ته به سنټر ته راځئ. ګوره دا منځ ته راغله. ګوره دا ټول سلیکټ کړو، په سنټرز باندې کلیک وکړو. وګوره ټول مابینځ ته راغله. زموږ د متن پوزیشن څه ده؟ اوس په سنټر یا د سل په مابینځ کې ده. او موو ټو الاین رایټ غواړئ ښي خوا ته وړئ. لکه مثالا که چېرې موږ د پښتو خط خو څه لیکو له ښي خوا نه لیکي، نو موږ د پښتو سپیل کړو. ګوره موږ دې خوا ته غواړو. لکه د انګلیسي خط لیکو نو بیا باید له چپې خوا نه شروع شي. نو موږ به راسو دلته به الاین لیفت ته وایو. دا اول موږ سره لیفت رایټ او سنټر. او بل موږ سره ده د دغه سل په مابینځ کې اوس تاسې دغه هغه که پوزیشن معلوم که اوس د دغه سل په مابینځ کې پوزیشن کوم ځای کې وي، یعنې پاس وي، لاندې وي، که مابینځ کې وي یا که بیخي لاندې وي. که چېرې موږ سایز یې غټ کړو یعنې وړوکی کړو، که چېرې ډېر وي هغلته بیا سم نه ښکاري. نو دغه سو که موږ اوس راسو دلته سل باندې کلیک کړو، دلته ګوره مابینځ ته سو. تاسو ته ګورئ چې دلته تاسو ته ښکاري هم. ګوره بي ته تاسې ګورئ. ګوره ټاپ یعنې ګوره پاس لاړو، سنټر میدل یا مابینځ ته ګوره راغی، او ډاون یا باډم ګوره لاندې راغی. نو موږ د دغه سل موږ خو پوزیشن یې په منځ کې که سنټر کې. اوس د سنټر په کوم ځای کې وي؟ د سنټر په پاس خوا کې وي، سنټر په مابینځ کې وي، سنټر دې لاندې یا باډم وي. او له دې لارې نه هم موږ کولی شو موږ خپل متن ښي خوا ته او چپې خوا ته بوځو. یعنې ګوره ښي خوا ته او چپې او ښي خوا ته. او بل موږ سره دا هغه څه ده، دا موږ کلوز کړو. دلته ډایرکشن اورینټیشن د دغه موږ متن چې ده دغه کومې نه خوا ته ولیکل سي. غواړئ چې له پاسه لاندې ولیکل سي، له دې خوا نه داسې ولیکل سي، یعنې لاندې نه پاسه ولیکل سي. لکه مثالا موږ دلته احمد لیکلی ده، زه غواړم دغه له پاسه دې لاندې ولیکل سي. ګوره چې راسمه ورټیکل ګوره داسې وي. لکه ته کولی سي د تا متن پوزیشن دې لکه مثالا نه پاس نه لاندې ولیکل سي، دغه کومه چې ولیکل سي ته دغه ورته انتخابوې. یعنې غواړې لکه مثالا د تا متن چې ده داسې تا سره ده، ته غواړې دا له پاس نه دې لاندې ولیکل سي، یعنې لاندې نه پاتې سي. لکه مثالا یو سټایل دی، ګوره داسې راغلی داسې ولیکل سو. مختلف یا دغه سټایل هم ورکړو، غواړو دغه ورکړو. ګوره لاندې نه پورته ولیکل سو. غواړئ لکه دغسې وي. وګوره مختلف شکلونه دي. له دې نه کولی شو موږ د خپل متن اورینټیشن معلوم کړو، یعنې له پاس نه لاندې لیکل سي، چپې خوا نه ښي ته، ښي خوا نه چپې خوا ته. او بل موږ سره دا لیفټ رایټ ډایرکشن غواړئ دغه د متن ډایرکشن څه ده، چپې ښي خوا ته وړئ. رایټ ټو لیفټ د ښي خوا چپې خوا ته وړئ، او لیفټ ټو رایټ. او بل موږ سره دا ټکس رب ټکس. که دغه سیل کې موږ هسې متن لیکو، وګوره همداسې ځي. که موږ وغواړو دغسې دې ونسي، غواړو چې تر دغه سیل پورې دغسې ډکه سي، بل لاندې شروع سي، یعنې کته دې راسي، لاندې قطع غونته سي. رب ټکس باندې کلیک کړو. لکه دلته موږ هسې دا کلیک پې وکړو، موږ هسې اوس متن لیکو. وګوره تر اخره ورسېدو، بل لاین شروع سو. خو که چېرې موږ داسې دا له رب بیا پې کلیک کړو، وګوره چې موږ څومره متن لیکو همداسې ګوره ښي خوا ته ځي، بل لاین نه شروع کېږي په دغه سیل کې. که غواړو چې داسې نه وي چې سیل پوره راسي، لاندې دې راسي، نو موږ به راب ټکس وکړو. کله چې موږ متن لیکو دغه ځای فیل سي، ګوره همداسې لاندې راکښته کېږي، یعنې بل لاین شروع کېږي. او بل موږ سره ده مرج سیل. که موږ غواړو دغه دوه سیله یوه سیله تر جوړ کړو، لکه مثالا په دغه ځای کې موږ دغه نومونه لیکلي دي،
دغه نو موږ لیکلي دي. که موږ غواړو دې ته یو ټایټل یا د عنوان ځای ورکوو، نو دا خو سیل خو یو د ټایټل ځای ډیر نسی، دومره کې خو نه نسی د یوه سیل. که غواړو دغه څلور سیل سره یو ځای کو یعنی مرج کو، کمباین غوندې کو، مرج سیل باندې کلیک وکړئ، یوه سیل ترنه جوړه سوله. دې لا نه مو کولی سو بیا دلته لکه هیډینګ یا عنوان یې دې ورته ولیکو. ګوره دې ونیو. موږ کولی سو یو د مرج سیل نه کولی سو موږ دوه یا درې یا څلور یا پنځه شپږ سیله سره یو ځای کړو. ډیره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښ شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.